السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چې مې دا تورې کپړې اچولې دي ورندې نه به تاسو ته دا اندازه لګي چې زه چېرته لرې روان یم. نو خبره داسې ده چې روان یم سوات ته، او سوات ته د څه دپاره ځم هغه راسره تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. نو د ټولو نه اول خو راغلم په خپل موټرسایکل کېناستم او خپل دوکان ته راغلم. په دوکان کې مې د موټرسایکل کاغذ راواغېست، ځکه توله راته وي چې په لاره که پولیس مولیس فاتحبول کوي نو دا کاغذ به ورته ښایي واسې نه شک راباندې وکړي چې دا موټرسایکل د غلا دی. نو ما وی ډېره ښه ده، نو په دې وجه مې کاغذ راواغېست او بیا د توله په انتظار کې ودرېدم. بس توله چې څنګه د کوره راوخته جو بس مونږ کېناستو او خپل سفر جاري وساتو. د څه سفر وروسته مونږ د ټایر شاپ ته ودرېدو چې د موټرسایکل ټیرونو کې هوا وګورو چې پوره ده او که نه. خیر هوا پکې پوره کړه او خپل سفر جاري وساتو. په کوزالپورې کې مونږ سی سټار موبایل زون ته ودرېدو او د دې رور نه هینډفرانې واخیستې. او هینډفرانې خو تاسو ته پته ده چې د څه دپاره مې واخیستې، لږ د شغل او مستۍ دپاره. همدغه شان مونږ خپل سفر جاري ساتلو چې د ماچاړ نه مخکې یو ښایسته ابشار راځي، هلته کې لږ ودرېدو. مونږ وې موټرسایکل به دمه شي، ځکه زمونږ موټرسایکل لږ زوړ غوندې و، سفر کې لږ کمزوری و او د دې ماحول نه به لږ خوند واخلو. نو هسې د شانګلې غرونو ته مې سوچ کوو، نو ما وی چې د شانګلې له خدای پاک ډېر زیات ښایست ورکړلی. خو د افسوس خبره دا ده چې زمونږ دا کم سرمایه داران دي یا واکداران دي د هغوی دې ته توجه نشته. که چېرته دوی زمونږ دې شانګلې ته توجه وکړه نو نه به یو انسان بیکاره وي او نه به مونږ په کویلکان مزدورو کې مرو. خو الله پاک دې زمونږ په شانګلې خپل رحم وکړي. بس همدغه شان خپل سفر جاري ساتو. خوا د خیلې ته چې لاړو بره اوچت اسمان ته چې وکتل نو د اسمان ارادې څه بدلې وي. خو الله خیر کو او په خیر خیریت سره سوات ته ورسېدو. په سوات کې چې مونږ خپل علاج وکړو او وږي شوي وو ډېر زیات، نو عطاالله ته مې وویل چې روټۍ خورو. هغه وی زه هم وږی یم او روټۍ خو به لازمي خورو، خو چې څه شی وخورو. ما ورته وویل چې راځه بایپاس ته ځو او هلته کې به بریاني وخورو. نو هغه ما وی ډېره مزیداره وي. خیر هلته لاړو او بریاني چې کله وخوړه نو شپه مو په سوات کې وکړه. او سهار چې څنګه پاڅېدو نو عطاالله راته وویل چې دلته جمعه بازار لګي چې پکې هر قسم څیز میلاویږي. نو مونږ سهار تقریبا 9 بجې وې چې راغلو جمعه بازار ته. او هلته کې یو پیسکش واخیست او بوټان واخیسته. خو بوټان هم په داسې ضلالت سره واخیسته چې خوښېده پکې نه، یو ځای ته تلو بل ځای ته تلو. خو خیر بوټان واخیسته او بیا واپس را روان شو. د سوات نه چې مونږ کله واپسي راتلو نو د دې غاړې نه خو شپه وه، مونږ څه لیدل نه، خو چې د دا غاړې کله راتلو نو د سوات هغه پخوانی ښایست نه و پاتې. او د هغې وجه دا وه چې دلته هوټلې ټولې ورانې کړې وې او د سوات ښایست یې ډېر زیات کم کړی و. خو خیر دې کې بعضې نیم هوټلې ورانې کړې وې او د سپین دادا او داسې د نورو خلکو هوټلې پکې وي جو په دې وجه لږ ډېر ښایست پاتې و. واپسي چې کله راتلو نو د ماسپښین د روټۍ ټایم و، نو په خوازخیله کې مونږ روټۍ وخوړه او بیا ډایرکټ واپس راغلی وو. نو که ویډیو مو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زمونږ پیج لایک فالو کړئ او د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت. د الله په امان. زما چې څونه زخمونه دي اوس هم درد کوي او زما د سترګې تاسو وینئ دا اوس هم ته کسره ده دغه د شنه شوې ده. دغه وهلو ته زاړو وهل نه وایم، زه به دا هم ووایم چې یاره چې زما چې کومه بېعزتي شوې ده، زما چې کوم دغه شوی دی، لکه زه دا نه یم زه یو غریب سړی یم، زه لکه زه د چا د زور او د چا د دغه نه یم. وایي چې اوبه ورځي نو په کمزوري ځي ور ماتېږي. صحیح ده، بیخي صحیح ده. ډېر بلا دی.